بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کې ټولو د کورس ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې موږ تاسو خبره کړې وه چې موږ به د کمپیوټر د اساساتو یو کورس را پیلوو. نو د کورس یا د تدریسي او بهیر مخته وړلو لپاره لومړی د هغه تدریسي بهیر پیژندنه ضروري ده په پیل کې. نو د هغه لپاره ما لومړی درسي پروګرام داسې نیولی دی چې موږ به د کورس یا تدریسي بهیر پیژندنه پکې وکړو. نو دا کورس به زه ګل احمد ګیلاني درته وړاندې کوم او کوشش کوو چې دا کورس په صحیح توګه هغه مفردات کوم څه چې دي د کورس په پای پورې ادامه وکړو. نو راځو دا کورس ته موږ او تاسو مخته وړو. د دې لپاره یو کورس پالیسي ما لنډه راخیستې ده. دا کورس پالیسي کې هغه مضمون چې موږ باس باندې کوو د کمپیوټر د اساساتو په نامه دی، یعنی په انګلیسي کې ورته کمپیوټر فونډامنټل وایي او موږ په پښتو کې د کمپیوټر اساساتو ته وایي. د دغه نامه لاندې به مخته وړو. نو مخکې وړونکی زه خپل یم یوازې، او د دې لپاره چې دا کورس موږ مخته وړو چې د کورس په داخل کې کوم پیشنهاد، کوم پوښتنه په درس کې کوم مشکلات دي، تاسو کولی شئ اړیکه یا ارتباط ونیسئ چې په هغه کې واتساپ دی، ایمیل ادرس دی او زما د فیسبوک له لارې هم کولی شئ چې معلومات راسره شریک کړئ. د دې کورس دپاره مخکینی شرطي مضامین، یعنی چې داسې کوم مضمون چې د دې کورس څخه مخکې هغه موږ نه لرو، یعنی دې کورس چې دا کورس چې کوم تدریس کېږي چیرې هغه په کورس په سنټرو کې، پوهنتون کې یا داسې بل برخه کې، نو دا کم شرطي مخکنی مضمون نه لري. راځو زده کړیز اهداف چې دې کورس څخه زموږ هغه هدف څه دی. نو په دې کورس کې دا ډېره مهمه ده چې په دې موضوع باندې ځان پوه کړو تر څو هغه زموږ د کورس هدف هم معلوم شي. نو په دې کورس کې د کمپیوټر په اړه لومړني معلومات موږ ترلاسه کوو، یعنی د کمپیوټر په اړه هغه معلومات چې کمپیوټر څه شی دی، څنګه کار کوي او پر کومو معلوماتو باندې کار کوي، په دې اړه باندې به ځان پوه کړو. دغه څخه وروسته د کمپیوټر د اهدافو څخه ځان خبرول، یعنی چې کمپیوټر کوم هدف ته جوړ شوی دی، کوم هدف لري، او دغسې دغه تر څنګ د کمپیوټر د مختلفو ډولونو څخه ځان وکړو چې کمپیوټر کوم ډولونه لري، کوم ډول په کومه برخه کې استفاده کېږي او کوم چیرې، پر دې باندې سره بحث وشي. او همدا ډول د کمپیوټر عملي کار سره بلدتیا. نو د دې کورس تر څو چې موږ دا کورس پای ته رسوو، په اخر کې به کوشش وکړو داسې یو څو کلاسونه به ولرو چې دا کورس عملي کمپیوټر عملي شي. د زده کړې تدریس او میتودونه دا چې نو زموږ ته دا درس چې مخته ځي هغه به د لیکچر میتود وي، یعنی دا کوم درس چې موږ او تاسو وایو په دې کې به لیکچر موجود وي. لیکچر د لارې به درس وړاندې کوو، په هغه کې بیا سوال او ځواب میتود څخه هم کار اخلو، یعنې که چیرې یو څوک پوښتنه ولري هغه به بېرته بیا حل کېږي. او د کورس د دایرېدو وختونه شنبه، دوشنبه او چهارشنبه زموږ د کورس وختونه دي. دا وختونه باندې به دا کورس په دغه ورځو کې مخته وړل کېږي. راځو درسي پلان ته. د زده کړیز اهدافو دپاره هغه اهداف چې موږ درلوده، د هغه دپاره یو پلان باید چې ولرو. دغه پلان مخته ولاړ شو تر څو هغه هدف چې موږ لرو هغه ته ورسېږو. د هغه لپاره یو درسي پلان شته چې پر هغه به د خیر سره مخته ځو تر څو دا کورس په بریالۍ توګه پای ته ورسوو. نو راځو دلته ما لیکلي د سمستر په پای کې خیر خو دا تدریس په سمستر واره توګه نه دی، نو په هفته واره توګه دی. هغه پلان به چې دی هغه د یوې درس پر اساس جوړېږي. خیر دلته دغه سمستر ډېر نه دی، سمستر خو موږ ته هغه څلور نیم میاشتنی سیستم ته وایي. تاسو دلته تدریس دی، تدریس کې چې مثال اول، دوم، درېیم په دې کې موږ چې شلو هغه لپاره عنوان دی، موخې دی، فعالیتونه دي او د ارزونې ډول دی چې مثلا دا کوم درس موږ وایي هغه په کوم ډول باندې ارزوو. راځو لومړی درس. په لومړي درس کې چې دا دی نن یې موږ مخته وړو
په دې درس کې کورس پالیسي معرفي کول، یعنی موږ تاسو هغه کورس پالیسي معرفي کوو په دې کورس کې او په پلان باندې کار کوو. نو دې لپاره هدف یا موخې مدادي چې وکولای شو پاملرنه راچل کړو، یعنی کورس چې موږ جوړو هر کار چې دا لپاره پلان مهم دي او دا ډول یو پاملرنه مهمه ده چې تر څو وکولای شي دا کورس کم کسان چې ګډون کوي په صحیح توګه مخته یوسي. دغسې زده کړیز فعالیتونه چې دي په هغه کې کېدای شي چې نظریات او پوښتنې ځینې ملګري ولري هغه وکړي د دا کورس په اړه باندې، او د ارزونې ډول چې دی هغه تشخیصي شفاهي پوښتنې او ځواب دی. په دې کې د هغه تر څنګ د نن درس څخه وروسته دوم درس موږ د خیر سره د کمپیوټر په اړه اساسي معلومات چې په هغه کې موخې د کمپیوټر تعریف دی، د کمپیوټر اهداف دی، د کمپیوټر استعمال او کارکردګي باندې ځان پوهول. په کې موږ لیکچر ولرو او د سوال جواب پوښتنې کوي. دریم درس دی په هغه کې موږ د خیر سره د کمپیوټر ګټې او تاوانونه دي، د کمپیوټر د استعمال ساحه ده چې کمپیوټر په کومه ساحه کې استعمال لري او په کومه ساحه کې کېدلی شي استعمال شي او په اوس وخت کې تر کومو ساحو پورې رسېدلی وي، او د هغه تر څنګ د کمپیوټر ډولونه دي. نو هغه زموږ موخې به صحیح د دغه دریم درس څخه په دې باندې پوهېدل چې کمپیوټر په څه ډول رامنځته شوی او کمپیوټر کوم ګټې او تاوانونه لري، چې هغه بیا هم لیکچر دی او سوالو ځواب دی. څلورم درس د خیر سره زموږ که ژوند پاته و د کمپیوټر نسلونه دي او د کمپیوټر مهمې برخې، د کمپیوټر په نسلو باندې ځان وپوهول او دغسې د کمپیوټر کوم مهمې برخې دي چې زموږ موخه او هدف په د څلورم درس څخه دا وي چې په دې باندې پوهېدل چې کمپیوټر په کومو ساحو کې استفاده کېدلی شي او د کمپیوټر کوم مهم او اساسي برخې تشریح کول. ازو پنځم درس په پنځم موضوع یا پنځم لیکچر کې موږ د انپوټ او آوټپوټ په برخه کې معلومات ولرو. نو موږ په دې باندې وتوانیږو په پنځم درس کې چې د انپوټ او آوټپوټ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. او دغسې په شپږم موضوع کې د سافټویر او ډولونه پیژندل چې موږ تاسو په کمپیوټر کې څو ډوله سافټویرونه لرو، سافټویر خپل څه شي دی په دې بزام وکړو او موخې د کمپیوټر د سافټویر په اړه باندې معلومات او مثالونه وړاندې کول. اووم درس د هارډویر پیژندنه چې موږ تاسو د سافټویر څخه وروسته باید چې هارډویر وپېژنو چې هارډویر څه شي دی. نو په هارډویر باندې د هارډویر په اړه باندې د زده کوونکو ته معلومات وړاندې کول. اتم درس په خیر سره موږ د نمبر سیستم په اړه باندې. نمبر سیستم لکه موږ تاسو چې ټوله د نمبر سیستم د یو سیستم سره ټوله بلد یو چې هغه موږ ورته ډیسیمل نمبر سیستم وایي، دا 0 1 2 3 4 بیا تر نو پورې چې کوم سیستم دی یا په روزمره ژوند کې چې موږ کوم سیستم وکاروو اشعاري سیستم دی. نو دغسې نمبر سیستمونه نور هم شته چې په کمپیوټر کې اوسو مهم د نمبر سیستمونه دي، تر څو که موږ غواړو چې د کمپیوټر سره ځان بلد کړو نو دغه یو څو سیستمونه باید چې موږ سره بلد واوسو. نو دلته زموږ موخه او هدف د اتم درس څخه د نمبرینګ ټول سیستمونه، یعنی د نمبر هغه سیستمونه تشریح کوو چې هغه په کمپیوټري ساحه کې یا په ډیجیټل ساحه کې استفاده کېږي او په هغه کې ځینې اړینې محاسبې شته لکه موږ چې ساده جمع او منفي لرو، داسې ځینې محاسبې شته په کې د هغو سره به یو اشاره ورته وکړو. په نهم درسي ورځ یا کنفرانس کې موږ ډاټا او انفارمیشن په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو او د هغه ترڅنګ چلیدونکي سیستمونه او اپلیکیشنونه چې په دې اړه باندې زموږ هدف به دا وي د ډاټا او هغه معلومات ترمنځ توپیر کوم چې تر پروسې تر شوي په دې اړه باندې موږ به ځان وکړو او همدا ډول د عامل یا چلیدونکي سیستم په اړه باندې به ځان وکړو. په لسم درس یا لسم ورځ کې موږ کوشش دا وي چې تر څو یو چنکه ازموینه وه، تر څو چې موږ هغه مخکني مضامین ویلي د هغو یو لنډ امتحان د ځان سره ولرو چې تر کومه حده پورې موږ بریالي مخته تللي یو. یولسم ورځ یا یولسم درس کې موږ د کار کولو له مخې د کمپیوټر اقسام او د کمپیوټر ډولونه د اندازې له مخې چې د کار پر اساس موږ د کمپیوټر څو ډوله لرو او همدا ډول د اندازې له مخې کمپیوټر څو ډولونه لري. دولسم درس یا په دولسم ورځ کې به د کمپیوټر د خرابېدو لاملونه او د کمپیوټر تاثیر زموږ په ژوند باندې،
یعنی چې کمپیوټر د کومو لاملونو څخه خرابېږي او همدا ډول کمپیوټر زموږ پر روزمره ژوند باندې کم تاثیر لري. 14مه ورځ د خیر سره په کمپیوټر کې عام ډول ځینې پېښېدونکې ستونزې او ضروريات دا وایي کو همدا ډول په 14 درس یا 14مه ورځ باندې به موږ د خیر سره د کمپیوټر عملی برخې ته داخل شو. د کمپیوټر په اساساتو باندې یو تر یو حده پوه شولو. دغه څخه وروسته د کمپیوټر عملی برخې ته داخل شو چې په هغه ورځ به موږ په کمپیوټر کې ډیسکټاپ، ټاسک بار، پاور اپشن، وینډوز موبیلیټي سنټر دې شان سره به آشنا شو چې موږ هدف په دې څخه څه شي هدف موږ دای چې د کمپیوټر سره په عملی ډول ځان آشنا کړو. 15 درس یا 15مه ورځ باندې به موږ په کمپیوټر کې پروګرام ان فیچرز او یوزر اکاونټس وپېژنو. دا هم هدف مو څه دی چې د کمپیوټر سره په عملی ډول آشنا شو. نو دغه ترڅنګ چې موږ ته دغه 15 ورځنی درس یا د 15م درس پای ته ورسېد دغه څخه وروسته د ضرورت په اساس کې چې ضرورت وو نو موږ او تاسو به د کورس د نور مواد مضافه یعنی بل پلان ورته جوړ کړو چې کله چې دا پلان وغځو 14مه ورځ 15مه ورځ او که چیرې ضرورت نه وو نو پر اندازې به دا کورس پای ته ورسو. د خیر دغه څخه وروسته موږ یو بل کورس سره پیل کو چې هغه کورس د وینډوز کورس لرو د چلیدونکي سیستم عامل سیستم په اړه باندې پر هغه کورس بیا بحث وکړو. نو راځو که چیرې د دې کورس په برخه کې چې موږ دا کورس پالیسي یا پلان په دې اړه باندې هم څوک پیشنهاد ولري سوال ولري کولای شي چې موږ څنګه د واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی په هغه کې خپل پوښتنه یا پیشنهاد پریږدي او همدا ډول یا هم کولای شي دغه ویډیو سره لاندې خپل کمنټ پریږدي تر څو په دې اړه باندې چې کوم راتلونکي لپاره موږ تاسو کولای شو دا کورس په صحیح او ښه سیستم سره جوړ کړو. نو الله پاک دې وکړي چې تر دې دمه پورې دا کورس تاسو په صحیح ډول سره تعقیب کړئ. د خدای په امان تر بیا ښې چارې.